د کوم هلک او جینۍ دا تصویرونه یا ویډیو چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دوی هم اخر هغه کارنامه کړې ده چې ډیر خلک نن سبا داسې ویډیوګانې د ډیرو خلکو وایرل کیږي. تاسو سره به ویډیو شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، د کوم هلک او جینۍ چې تاسو ته ښکاري د دې هلک او جینۍ یو ویډیو راغلی ده چې ډیره خراب ویډیو ده او تاسو به دلته وګورئ. خو په سوشل میډیا باندې چې کومې خبرې کیږي چې ځینې کسان دا وایي چې دا رور او خور دي، ځینې دا وایي چې دا نور سره رشته دار دی او د دوی واده نه دی شوی. نو قدرمنو، اول خبره خو دا ده چې که هلک او جینۍ چې د هغې واده نه وي شوی نو هغوی ته بیا ولې پکار ده چې هغوی په دې طریقه باندې یو بل ته غاړې ورکړي، یو بل لا په سر باندې هم زور کوي او یو بل له سریعام غاړې ورکوي، بیا هغه ویډیوګانې راخلي په سوشل میډیا باندې هم اپلوډ کوي. نو دا بیا هیڅکله هم د منلو وړ ځکه نه دی چې ښځه او خاوند نه وي هغوی ته بیا داسې کارونه کول نه دي پکار. خو خیر دا چې هلک او جینۍ چې کومه ده، دا هلک ډېر ماشوم دی او داسې ویل کېږي چې دا ښځه او خاوند دي، د دوی اوس واده شوی. خو د دوی یو ویډیو په سوشل میډیا راغلی وه چې ډېره زیاته وایرل شوې وه او هغه د واده د وخت ویډیو وه. د هغې نه پس بیا چې کله د دوی دغه ویډیو وایرل شوه، دوی ته خلکو ریسپانس ورکړو، نو دوی بیا نور هم لیوني شوي دي او هر وخت نوې ویډیوګانې اپلوډ کوي، یعنې نیټ ته یې خېجوي او په دې خوشفهمۍ کې مبتلا دي چې مونږ خلک خوښوي یا زموږ ویډیوګانې خوښوي. نو دوی ته پکار دی چې په دې هر څه باندې ځان پوه کړي چې دا یوه لویه بې شرمي ده. سوشل میډیا ته راوتل، د خپل جسم نمایش کول او یو بل ته غاړې ورکول او خپل ځان په دې طریقه مشهورول، دا د ټولو نه لویه بېوقوفي ده او دا یو احمقانه عمل دی. پکار ده چې دوی د دې کارونو نه ځان وساتي، یو ښه زندګي تېره کړي. که دوی رښتیا هم ښځه خاوند وي نو پکار ده چې دوی په یو ښه طریقې سره خپله زندګي تېره کړي، نه دا چې سوشل میډیا ته خپله هره وړه او غټه خبره راوباسي.